او دلته کې شر او خیر دي دواړه ګناه دلته ثواب په غم لتاړه ګناه دلته کې واړه عمل واړه ګناه دلته هر څه کول تر غاړه ګناه خدای معذر له دې وطنه بوزه. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته پیشتخرې ته راغلی یو او دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم ښاغلی خلیل احمد تنخوا صاحب دی چې ډېر خوندور کلام لیکي او ډېر ژور خیال لري او د ادب سره هم مینه لري. نو راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. نو خلیل احمد تنخوا صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ وایو. ډېره مننه، ډېره شکریه. الله مې عزت وکړه چې تاسو روغللو مو سره مرکه وکړه. زه د رفعت افریدي، عزت افریدي او مظهر افریدي ډېر شکرګزار یم چې موږ له وخت راکړو. ډېره مننه خلیل احمد تنخوا صاحب، تاسو هم ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راکړو. مینوالو کتونکو د خلیل احمد تنخوا صاحب نه به ښکلي کلامونه هم اورو، اوس تپوسونه به ترې هم کوو. د ټول نه وړاندې خو زموږ د پاڼې د مینوالو سره خپل ځان معرفي کړه. ډېره مننه. مو نوم خلیل احمد تنها روزه پیریدای کمرخیل یم، بوزګړی اوسېدونکی یم. ډېره مننه خلیل احمد تنخوا صاحب، بیا تاسو مننه کوو. ملګرو موږ چې کومه نن مرکه ده څه بل رنګې ده ځکه چې مرکه بیا ورسره اوږدېږي. خلیل احمد تنخوا صاحب سره نظم دی دا به تیار خو اول موږ بیا وایو چې پښتنې به ته کوو. خلیل احمد تنخوا صاحب یې تو ادبي سفر مې درنه واچو یعنې استاد یې څوک دی کتابونه خو موږ مخې لا پروته دي. دغه باره کې مینوالو سره خپل ځان معرفي کوه. کوم وخت نه شاعري کوې؟ 1990 نه زه شاعري کوم او استاد خو مو نشته رہی، بس ټوله استوزي مو صرف اور صرف خپل تعلیم په بیس باندې رو او په خپله بس سټډي ډېره زیاته کوم او کتابونه پړوم. دغه وجې نه شعر او شاعري سره مو بچپن نه شوق رہی. کتابونه مې یو نیمګړی مینه چوپ کړی رہی په 1990 کې او بل مې دا کاروان عشق چوپ کړی په 2000 کې او دا نور کتابونه تاور ډاک پروت دي. دا انشاءالله وخت به واورې ضرور شي. دا کم کتابونه به ته چاپ کوې؟ نو په دا کې یو لکه په مین افضل شهید باندې مو یوه کیسه لیکلې هغه به چوپ کوم. دغه نه لوای ناتونو کتاب رہی، د آزاد نظم کتاب رہی، د تړلي نظم کتاب رہی، د غزل رباعي خپل کتاب رہی او د ناتونو خپل کتاب رہی. نو دا ټول مو سره جمع کړي دي او وخت په وخت به انشاءالله چې یو کتاب ته نه چوپ کوو. ډېره مننه. الله دا وکړي چې دا ټول کتابونه چاپ کړي. مینوالو کتونکو تاسو اورېدل دغه نه چې کوم نتونو نظمونه او کتابونه یې لیکلي کیسو کتابونه یې لیکلي دي نو کوشش به کوي چې انشاءالله چاپ یې کړي او ټول به ته دا وکړو چې دا کتابونه چاپ کړي. پښتو یې پورې ډېر غټ خدمت کړی دی او خدمت کوي دغسې لګیا دی تر اوسه پورې لګیا دی. نو خلیل احمد تنخوا صاحب وخت څنګه تېرېږي او څنګه دی تېر کړو او کار روزګار دی څه دی؟ یاره جی کار روزګار خو مې فی الحال نشته، ریټایر شوی مې دوبۍ نه او بس پوخ په کور کې پروت یم. دوبۍ کې مې 22 کاله مسافري زندګي تېره کړې ده او ډېره کټن زندگی و ډېره مشکله زندگی و او فی الحال الحمدلله بس په خپل کور کې پروت یو او ډېر خوشحال یو الحمدلله. ډېره مننه. هغه دنیایي زده کړه دې څومره ده؟ یاره جی دنیایي زده کړه خو مو ایم اے کړې پښتو اردو په تاریخ کې او دا نور بس ټول همداسې عام سټډي رو کتابونه چې څومره کېدای شي بس حتی الامکان زه کوشش کوم چې کتابونه سټډي ډېره کوم. ډېره مننه. مینوالو کتونکو موږ سره خلیل احمد تنخوا صاحب خپلې خبرې وکړې چې کومې خبرې هم وې نو مینوالو سره څه شریک کړه. جی دا نظم دی، دغه عنوان دی التجا. دا التجا لګونه نظم وګد دی خو ټولو ملګري را خواست کوم چې ښه په غور سره یې واورو. وایي چېرته چې ویر نه وي جړا نه وي، چرته چې ویر نه وي جړا نه وي، چرته چې غم نه وي غوغا نه وي، چرته چې قتل بې ګناه نه وي، چرته چې دار نه وي قضا نه وي. خدایه معذر داسې وطن له بوزه. چرته چې شر نه وي او شور نه وي، چرته چې ظلم نه وي زور نه وي، چرته چې قتل نه وي پور نه وي، چرته چې قهر کور په کور نه وي. خدایه معذر داسې وطن له بوزه. او چرته چې څوک د چا حقونه نه خوري، چرته چې څوک محبتونه نه خوري، چرته چې څوک بې وجې زړونه نه خوري، چرته چې څوک د چا سرونه نه خوري. خدایه معذر داسې وطن له بوزه. او چرته چې قدر د انسان کیږي، چرته چې لاره د قرآن کیږي، چرته چې حق د خولې بیان کیږي، چرته چې مینه د جانان کیږي. خدای معذر داسې وطن له بوزه. او چرته چې امن وي فساد نه وي، چرته چې پاک مین برباد نه وي، چرته چې غیر اغیار آباد نه وي، چرته مراد چې نامراد نه وي. خدای معذر داسې وطن له بوزه. او چرته چې نه وي سوداګر د مینې، چرته چې نه وي فسادګر د مینې، چرته چې خاد وي مازیګر د مینې،
چرته آباد چې وي ګودر د مینې خدایه مازر داسې وطن له بوزه او چرته چې نمري ارمانونه مدام چرته چې کېږي دیدنونه مدام چرته آزاد چې وي خیالونه مدام چرته تازه چې وي ګلونه مدام خدایه مازر داسې وطن له بوزه او چرته چې ګل ګل پسرلی را درومي چرته چې مینې له مستي را درومي او چرته نیستۍ لا چې هستي را درومي او چرته چې زړونو له پاکي را درومي خدایه مازر داسې وطن له بوزه او چرته چې عقل محبت پیژني چرته چې زړونه صداقت پیژني چرته چې خلک انسانیت پیژني او چرته تاندي چې عبادت پیژني خدایه مازر داسې وطن له بوزه او چرته چې رزق څوک حلال مومي چرته چې سیال د ځان مثال مومي چرته چې قبر خپل زوال مومي چرته جمال چې هم جمال مومي خدایه مازر داسې وطن له بوزه او چرته چې څوک په خوله خوړل نه کوي چرته چې څوک حلالول نه کوي چرته غمونه چې راتلل نه کوي چرته انسان چې زیرول نه کوي خدای مازر داسې وطن له بوزه او چرته د دین په نامه جنگ چې نشي چرته اسلام نوم د قلنګ چې نشي چرته بدنام د تورې شرنګ چې نشي چرته بدرنګ د وینې رنګ چې نشي خدای مازر داسې وطن له بوزه دا نظم یو اړخ اوس یې بل اړخ وایي دلته ړانده هم لارښودنه کوي اوس کیسه بدله شوه دلته ړانده هم لارښودنه کوي دلته کاڼه هم اورېدنه کوي دلته ګونګیان هم غږېدنه کوي او دلته ماتلاسي شوکونه کوي خدای مازر له دې وطنه بوزه مازر له دې وطنه بوزه او دلته کې زور د زورور چلیږي دلته د سر د پاسه سر چلیږي دلته دروغ پاس په منبر چلیږي خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته خوړل شي د سړو سرونه دلته غوڅیږي په چړو سرونه دلته اکثر نوي د مړو سرونه او دلته معاف نشول د واړو سرونه خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته خخیږي بې سرونو مړي دلته الوزي په بمونو مړي دلته وباسي له قبرونو مړي او دلته شرمېږي په شرمونو مړي خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته سحر د کربلا غږونه دلته غرمې له د غزا غږونه او درته ماښام نه دلته ماښام له د قضا غږونه او دلته د شپې هم د جړا غږونه خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته خدایي دلته خدایان جوړ شول دلته کمسله حاکمان جوړ شول دلته بدفعله عالمان جوړ شول دلته بېدینه مسلمان جوړ شول خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته کې شر او خیر دي دواړه ګناه دلته ثواب په غم له تاړه ګناه دلته کې واړه عمل واړه ګناه دلته هر څه کول تر غاړه ګناه خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته ایمان دلته پښتو ورکه شوه دلته حیا د پښتنو ورکه شوه دلته جذبه د توریالو ورکه شوه دلته شمله د ننګیالو ورکه شوه خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته د لوږې نڅاګانې خیږي دلته یتیمې جړاګانې خیږي دلته د زړونو ارزوګانې خیږي دلته په خوارو سزاګانې خیږي خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته رنځونه رغېدلی نشي دلته زخمونه را ګنډلې نشي دلته د خېټې اور وجلې نشي دلته بچي څوک مړولی نشي خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته مې نور ژوندون په کار نه دی دلته ضمیر د چا بیدار نه دی دلته هوښیار سړی هوښیار نه دی دلته هیڅوک په سمه لار نه دی خدای مازر له دې وطنه بوزه دلته د ځانه لاشعور یم تنها دلته چې حق وایم ناسور یم تنها او دلته چې نه وایم مجبور یم تنها دلته له دې غمه رنځور یم تنها خدای مازر له دې وطنه بوزه او دلته مې سر دلته مازغه خوږیږي دلته مې وچ له غمه زړه خوږیږي او دلته مې سترګې په کاته خوږیږي دلته ژوندي په ژوندانه خوږیږي
خدای معذر له دې وطنه بوزه. ډېره مننه. ډېره مننه خلیل احمد تنها صاحب، ډېر ښکلی نظم مینولو کتونکو تاسو به ته خوند اخیستی وي، ډېر خوندور کلام و. نو خلیل احمد تنها صاحب چې کوم د نوي کل شاعران دي تاسو دا نه مطمئنه یو که نه؟ جی نوي کل چې کم شاعران دي که نه سټډي ولا ډېر سخت ضرورت دی و پکار دو چې پښتو ادبیاتو کتابونه ر پښتو د کلچر کتابونه پښتو لینګویج کتابونه پښتو چې کوم افسانې لري دغه کتابونه ر مشرونو سینیر شاعرانو چې کوم کتابونه لري دا پیدو اول غوړي اکثر دلته د پښتو اکیډمي کې ملويږي په خاور کې او سپیشلی رحمان بابا او حمزه بابا دغه سټډیز په خپل هم ډیر کوم او نوی کول هم زدا ویایم چې مرابونی کو چې تاسو سټډیز یو تا کاوه کتابونو سټډیز یو تا کاوه. ډېره مننه. یمونږ د پاڼې مینول په اخر کې څه پیغام ورکړه؟ یاره جی تاسو چې کوم کور شروع کړی رہی مظهر افریدی صاحب رفعت صاحب او عزت صاحب تاسو الله خوشحال کا ډېر ښه کورم شروع کړی رہی او ډېر ښه تګ او دو منډه کاوه او دغه سره وطن په ظلمو کې یو داسې شعور او بیداریږي چې په دا وطن کې به امن دم دخشي لو سره درمي خوشحالي به دخشي لو سره درمي چې مو ظلموله مقابر کو میدان لای رو بوسو ورته پورا ډېر سخت جدوجہد په کور دی منډه تړه ویلا په کور دی چې سړی وایي سټډیم ضرور دی سټډي نه علاوه یو کورم مشکل وي چې سړی یو کی. ډېره مننه کوم خلیل احمد تنها تاسو هم په اخر کې بیا ډېره مننه کوم چې موږ له وخت کوم مینوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوم د نوستو ملګرو هم ډېره مننه کوم چې موږ سره ته دمه پورې وو مینوالو کتونکو موږ هڅه دا وي کوشش دا وي چې تاسو له شهرونو ملګري په شیشه باندې وړاندې کو. اوس موږ مرکه غونډوو موږ سره چې کوم کیمرامین رفعت افریدی خپل قربای عزت افریدی ته د بل مرکه پورې اجازه ورکړي د لوی الله په امان.